ابو بکر لوی غلام دے د سردار کونین. حضرت علی ابو بکر وفات کیږي، وصیت کوي چې زما د خخیدو اجازت با د پیغمبر د قبر نه اخلی، که د پیغمبر د روضې نه اجازت شو چې راوړی ما سره خخ کوي، خو ما هلته خخ کوي او کنی نو عام مقبره جنت البقیع ته مې یوسي. شاه عبدالعزیز لیکلی دي فتاوی عزیزیه کې چې صدیق اکبر چې وفات شو او کومه ډله د پیغمبر قبر ته تله د اجازت غوښتو دپاره، نو د هغه ډلې نه په ټولو نه مخکې حضرت علی روان، ټولو نه مخکې. او اول اجازت د روضې مبارکې نه حضرت علی غوښتی دی چې یا رسول الله ابو بکر ستا په غیږه کې خښېدل غواړي، نو رای وړو که نه. د روضې مبارکې نه ورته آواز وشو چې دا حبیب خپل حبیب ته زر راوړی، زه خو د ده ډېر وخت نه په انتظار. اول اجازت د پیغمبر د روضې نه ابو بکر صدیق د پاره حضرت علی اغستی. ته وایې د حضرت علی دشمن او حضرت ابو بکر صدیق، دا ټول ګند چې دی مولیانو جوړ کړی، ټول ګند. مولانا صاحب د کربلا تاریخ بیان کو. تاسو کربلا سره څه کار دی؟ تاسو څه کار دی؟ نن ټولو کورونو کې ښځو ویل چې محرم خو نه نو کیر خو پوخ نه کو. تاسو ټولو ښځو ویلي دي که نه دي ویلي؟ ته نو به کیه اوسې ته نو کیه نن خو محرم و کیر خو پوخ نه کو الوا چې لاس پې اوچت کو، داسې وایي دا ښځه. تاسو ټولو د کربلا تاریخ دا دی چې په دې ورځ کیر پوخ کا او لاس پې اوچته کا او بس امام حسین ته ورسېد. دا تاریخ. دا هر شي په فلسفه نظر کوا، په انجام نظر کوا. او بدبخت قومه په 45 کال کې تاسو پوه نه شوئ. زه دوی په سړو کې نه ګڼم. ما په 45 کال کې د وزیر دفتر نه دی لیدلی. او به کې څوک داسې څومره غوړ غوړ چې دی وزیرانو ته ولاړي. سارې هغه لال باندې زه تېرېدم، یو وزیر صاحب دی سره جنډه یم په دغه کې ولاړه وه او شنه م ولاړه وه. مالکه د دې سرې څه مطلب دی؟ یعنې دا څه شیطانت کوي؟ دا خو مونږ خپل جنډه دی او دا شنه د چا ده؟ یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. او عوامو قسم په خدای چې دا رټ منګوټي در نه دی لیډرانو جوړ کړي. څه د سړي زامن شي عقل ځان کې پیدا کړي. دا رټ منګوټي در نه جوړ کړي. کلم دسې اړی کلم دسې اړی. زه ملا یم راشم درته غوړ زیړ تقریر وکم، زم په دې رنګو واما لیډرم درته وایي حق غواړئ که نه غواړئ، په زور بیالو. تاسو چې غواړو دا دې جوړ پې ورغی. تاسو په دې دوکه شئ. چا په روټي کپڑے مکان دوکه کړي یې، چا په ہمارا عزم غربت کا خاتمه دوکه کړي یې، مونږه په اسلام راوستو دوکه کړي یې.